دوبۍ کې د سرو زرو بازار، د سودا لیدو کتو او سرو خوښولو ځای. د دکان له کړکۍ هاخوا بدلون پر راتلو دی. طلا پلورونکو ته ویل شوي چې د 2018 کال پیل وروسته باید 5% مالیه له مشتریانو واخلي. ځینې اندېښمن دي چې د مالیې اغېز به یې پر کاروبار څومره وي. پوهیږئ چې خلک ډیره پیسې نشي ورکولی، سره زر هسې هم ګران دي، نو له مالیې سره به بیه نوره هم لوړوي. خلک به دا پیسې ورنکړي نو کاروبار به ورسره خراب شي. حتما به 15 یا 20% توپیر راولي. د بازار ته له ټول منځني ختیځ او هند خلک راځي. دا په ټوله نړۍ کې د سرو زرو مشتریانو لویه ډله ده. په دوبۍ کې هر کال د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت سره زر اخیستل او پلورل کیږي، ټول د همدې طلا اخیستونکو ګرځندویانو له برکته. اوس به دا د سرو زرو سیلانیان وکولی شي چې خپلې پیسې بیرته واخلي، داسې چې کله له هوایي ډګره وځي د توکي د ارزښت اضافي مالیه به بیرته ورکول کیږي. خو بیا هم دا به دلته د سیستم خوځولو په معنا وي، ځکه په دوبۍ کې مالیه ورکول چا نه دی اورېدلي. دوبۍ کې 15,000 کاروبارونه شته، خو د سوداګرۍ ټولنه ورته وایي اندېښنه مه کوئ. دا اندېښنه دلته نشته، خو په سیالۍ، سوچوالي، د تولیداتو په کیفیت، د سوداګرۍ په اندازه او له نورو هیوادونو سره زموږ سوداګریزې اړیکې دا ښیي چې موږ لا هم ښه یو، په ښه دریځ کې یو. د دوبۍ د سرو زرو بازارونه سیالان لري، د هند او استانبول بازارونه، خو د دوبۍ مالیه به بیا هم تر هند او ترکیې ټیټه وي. خو هیڅ ځای هم د دوبۍ له بازار سره په شتمنۍ او د ګاڼو سینګار په برخه کې سیالي نشي کولی.